د 221 شهید آفتاب فرقې له ښوونیز مرکز څخه 450 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند 221 شهید آفتاب رحمه الله فرقې له ښوونیز مرکز څخه 450 تنه ځوان منصوبین د بیلابیلو ښوونیزو 3 میاشتني عقیدوي نظامي او مسلکي زده کړو څخه تېره ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغو مراسمو کې د 221 شهید آفتاب فرقې قوماندان مولوي فرید احمد فرهاد او همدارنګه نورو مسؤلینو او مشرانو ګډون درلود. مسؤلینو په خپل خبرو کې ویل دا کوم قوت چې ستاسو په وجود کې شتون لري د دې ملت د حفاظت او ساتنې لپاره وکاروئ. تاسو د دې ملت ساتونکي یاست. له خپلو هیوادوالو سره نیک چلند وکړئ. له هیوادوالو سره د ورورګلوۍ رشته قایمه کړئ. همداراز زیاته کړه چې لله الحمد اوس موږ او تاسو په داسې ځان کې موقعیت لرو چې په تیر 20 کلن اشغال کې پر مؤمنو افغانانو ډول ډول وحشتونه چاپي او بمباردونه له دې ځایه څخه رهبري کېدل. نن موږ او تاسو ورباندې په آزاده توګه ژوند کوو. په ورته مهال کې یادو فارغانو نظامي مانورونه هم په عالي ډول ترسره کړل او ژمنه یې وکړه چې د خپلو وینو په بدل کې به له اسلام او هیواد څخه ساتنه کوو. په پای کې یادو فارغانو ته تصدیق پاڼې هم ورکړل شوې.